السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث نمبر يوصل د عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم فرمایي چې تاسې په ترکانو باندې کار مه لرئ تر هغه وخته پورې چې په تاسو باندې کار نه وي درلودلی. فإن اول من یسلب امتي ملکهم، اوله هغه څوک چې د دوی څخه به بادشاهي له لاسه وځي، د دوی ملک سلطنت به خرابېږي. وما خولهم الله، او چې هغه نعمتونه الله د دوی څخه اخلي هغه بنو قنطوره ده، زامن د قنطوره. دا وایي هغه بیبي وه چې د ابراهیم علیه السلام بیبي ساره رضی الله عنها او د اسماعیل علیه السلام مور هاجره رضی الله عنها چې وفاتې شولې، دغه څه بعد قنطوره ابراهیم علیه السلام یې وکول چې دغه ترکان د هغې اولاده دي. حدیث رقم 111. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په حبشه باندې کار مه لرئ تر هغه وخته چې په تاسو باندې کار نه وي درلودلی. فإنه لا یستخرج کنز الکعبه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه راباسي هغه کنز و خزانه د کعبې شریفې، د بیت الله شریف په مابینځ کې یو خزانه سته، د پخوا څخه سته، پخوا څاوله د بیت الله په مابینځ کې خلک به راتلل، دلته به شیان ورغورځول، چا به زر ورغورځول، چا به چیش ورغورځول. نو دا خزانه نه راباسي بلکې دو سویقتین به راباسي من الحبشه، د حبشه وي څوک به راسي نري لینګي و آدمونه به وي، هغه به بیت الله شریف ونړوي. وایي دا د عیسی علیه السلام په زمانه کې چند دي. هغه بعضې وایي د عیسی علیه السلام له مرګه بعد ده، بعضې وایي د عیسی علیه السلام په ژوند کې ده. حدیث رقم 112. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه فرمایي، وایي اترکو دنیا لاهلها، دنیا و خپل اهل ته ورپرېږدئ. د دنیا اهل څوک دي؟ د دنیا اهل کافران دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دنیا و خپل اهل ته ورپرېږدئ، دنیا خپل خاوند ته ورپرېږدئ. که خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که دنیا په نیز د الله جل جلاله باندې د غوماشي د وزر قدر درلودی، بیا کافر ته نه ورکوله. او دنیا سجن المؤمن ده، د مؤمن دپاره زندان ده، او جنت الکافر د کافر دپاره د دنیا جنت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دنیا و خپل اهل ته ورپرېږدئ. فانه من اخذ منها فوق ما یکفیه، که چا د دنیا څخه دونه دنیا راواخیسته چې د ده تر هوایجو زیاته وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اخذ من حتفه، دا اخیستن وکړي و هلاکت لره و مرګ لره وهو لا یشعر، دی نه پوهېږي. امام نووي رحمة الله علیه مبارک وایي هغه دنیا چې کفایت کوي انسان لره، ما یکفي دنیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هم غوښتې ده چې الله ما او زما اهل ته دومره دنیا راکړه چې هغه کفاف ژوند دي. نو امام نووي رحمة الله علیه مبارک وایي دا کفاف ژوند دغه دنیا چې کفایت وکړي دا څومره اندازه. نو د کفایت ژوند دا دی چې سرای، مرکب، موټر او خادم، دغه نو دی دنیا. نو بس دغه خپل سرای، خپل موټر، یو خادم، سهار و ماښام ډوډۍ رسېږي. دغه نو هغه دنیا ده چې سړي کفایت په وسي. نو تر دغه زیادت که چا ور واخیسته، لکه دا اوس خلک چې نه مړېږي، نه دوبۍ پرېښوه، نه امریکا پرېښوه، نه روس پرېښوی، نه چین پرېښوی، چې د دنیا یو ملک دی هغه ته پسې ولاړل. داسې خلک شته چې دومره روپۍ لري چې تر قیامته پورې دی ژوندی، د ورځې ډالر مصرفوي، لا یې هم نشي تمامولی، لا هم بیا په پسې دی. نو انس رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک
فرمایلی دي چې تاسې دنیا او خپل اهل ته ور پرېږدئ. که دنیا چا تر ضرورت زیاته ور واخیستله، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هلاکت یې ځان واچاوه، دی نه پوهېږي. هلاکت خو نو دغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ د قیامت چې په دنیا کې څومره اثرات کړی دي هغومره حساب ورکوي. په دنیا کې چې څومره بارونه ډېر کړي دي د هغو نه حساب ورکوي. برابر د بنګلو حساب ورکوي، یا د کوټیانو د به ورکوي، یا د موټرانو د به ورکوي. شکر خو نو زموږ نه ده زده چې شکر یې وکاږو، خیر کې وکړو، خیرات کې وکړو. نو چې دنیا پیدا سو باره خو نو عیاشي ته مخکې څنګه د وزیرانو سره شناخت کې څنګه له فحش و ناروا په ځان کې راولي. حدیث رقم 114 د زید بن سلمه رضی الله عنه څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي اتق الله وبېرېږه د الله څخه په ما په هغه کې تعلم چې هغه ته زده کوې او زده دي دغه څخه مراد علما دي. علما دي د الله څخه ووېرېږي. حدیث رقم 114 رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اتق الله وبېرېږئ فی عسرک و یسرک، په سختي او په اسرات کې، په دواړو حالاتو کې ووېرېږئ. موږ خو چې ډیوالیان سو بیا نفلونه کوو، که کاروبار پله برابر و بیا خو خدای هم یېر دی. چې ښه مسکینان سو باره بیا هم الله ته ورپام سي. نه، مسکنات کې هم باید سړی الله ته ورپام وي، په بادشي کې هم باید سړی الله ته ورپام وي. حدیث رقم 115 رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي اتق الله حیث ما کنت وبېرېږه د الله څخه چې هر ځایه. که په امریکا کې ژوند کوې هم د الله وبېرېږه، که په سعودي کې هم د الله څخه وبېرېږه، که په افغانستان کې هم د الله څخه وبېرېږه، که په پاکستان کې هم د الله څخه وبېرېږه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي واتبع السیئة الحسنه، تاسو چې ګناه وسي بیا نو نیکي ورپسې کوئ، ځکه دغه نیکي هغه ګناه ختموي. وخالق الناس بخلق حسن، تاسې ګزاره کوئ له دې انسانانو سره ښه اخلاقو سره، اخلاق حسنه مختاره کړي. الله دې را نصیب کړي اخلاق حسنه. دا یو کمال صفت دی چې په انسان کې راسي. الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې په درسي حدیث باندې عمل وکړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په اقوالو باندې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقوالو کې هغه څه شته چې د دنیا او د آخرت خیر دی، د دنیا او د آخرت کامیابي ده. جامع صغیر صفحه 14 او دغه رنګه فیض القدیر شرح د جامع صغیر جلد اول صفحه نمبر 119. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.